طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دایکندې پر پیښه خواشیني یو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت د دایکندې پیښه غندلی او دا یو وحشیانه عمل بللی. د یادې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د دغې پیښې د عاملینو د نیولو هڅه کوي. هغه لیکلي چې په داسې حال کې چې زموږ د پیښې له مظلومو قربانیانو سره خپله ژوره خواشیني شریکوو، د هغه تر څنګ د پیښې د سعی بالفساد عاملینو د لټون او د عدالت منګولو ته د هغوی د راکش کولو جدي هڅې کوو. د یادونې ده چې د دغې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.